د ژنیوا کانفرانس طالبان وایي ژمنې مې ونه کړې، اړتیا یې هم نه وه. د جنیوا کنفرانس غونډه کې طالبان ژمنې ورنه کړې ځکه اړتیا یې نه وه. خبریال ویبپاڼه لیکي د لطف الله حکیمي په مشرۍ جنیوا ته د طالبانو تللي پلاوي د خپل سفر نتیجې داسې بیان کړې چې په اصل کې کومه ګټه نه ده ترې لیدلې. د طالب پلاوي مشر لطف الله حکیمي ویلي چې په جنیوا کنفرانس کې بشر دوستانه مرستو کوونکو هیوادونو سره یې کتلي چې په ترڅ کې کومه ژمنه نه ده ترې غوښتې. هغه د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چا راته د ژمنې نه دي ویلي، موږ هم ژمنې ونه کړې ځکه اړتیا یې نه وه. د طالب پلاوي دا دویم سفر دی چې اروپایي هیوادونو ته یې ترسره کوي. د ناروې اوسلو غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي تللی و او هلته یې 3 ورځې په غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي هیوادونو ته د طالب پلاو سفرونه اروپایي هیوادونو ته د دې ښکارندویي کوي چې دوی غواړي د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، خو په مقابل کې دا هیوادونه له طالبانو څخه غوښتنې لري چې دوی باید د ښځو د کار زده کړې او نور لوی حقونه ورکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي، رسنۍ انحصار نه کړي او بیان ازادي ته ژمن واوسي. خو طالبانو له دې اړیکو غوښتونکو سره بیا هم په دغه خلکو باندې بندیزونه لګولي. له 5 میاشتو پس بیا هم طالبان هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه کوم مشروعیت ورکړی. خو نړیوالو دا پته ویلي چې بغیر له تعامله بل هیڅ کوم بدیل نشته چې دوی انتخاب کړي.